السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو څنګه کولی شئ د دکان لپاره، کاروبار لپاره، بزنس لپاره، کمپنۍ لپاره د هر شي لپاره کارت جوړ کړئ او یا تاسو کارتونه جوړوئ. هغې له لارې تاسو غواړئ حلاله نفقه پیدا کړئ. څنګه کولی شئ تاسو کارتونه جوړ کړئ؟ لکه موږ اورېدلی دی چې کارتونه نن سبا ډېر ګران هم جوړېږي، یو ډیزاین یې فقط دغه په ډیزایني ډول کارتونه به موږ درته ښیو چې څنګه جوړېږي او تاسې زموږ ملتیا وکړئ. مخکې له دې چې په دې باندې شروع وکړو چې کارت څنګه جوړېږي، زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. موږ ته تقریبا په 4 میاشتو کې 1000 فالوور ټارګټ راکړی دی چې دا به تاسو پوره کوئ او سخته ده چې دا موږ پوره کړو. که موږ دا پوره نه کړل شاید موږ یوټیوب چینل پرېږدو. او همدغه شان زموږ د ټویټر پاڼه هم درسره فالو کړئ. لینک په ډسکرپشن کې ده. زموږ د ټلګرام ګروپ هم درسره جوین کړئ چې هلته موږ اکثر ډیزاینونو چې کوم خلفیات یا کوم رسنۍ بیکګراونډ هغه موږ درلیږو. هغه ګروپ هم درسره جوین کړئ. راځو په ویډیو باندې شروع کوو. تاسو به دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دا اپلیکیشن چې ما درته په لاس ایښی دی او څنګ کې مې هم درته تصویر درکړی دی، هم مې درته نام درکړی دی. دا اپلیکیشن شکل وپېژنئ، نوم یې وپېژنئ چې په دې کې خطا نه وځئ. اپلیکیشن ته ورداخل شو. چې ورداخل شئ دغه اپلیکیشن دا درته وایي چې دا اپلیکیشن په نیټ سره کار کوي، بې نیټه دا کار نه کوي. دلته دا تاسو وینئ ډېر بالا ډیزاینونه دي چې څومره ډیزاینونه تاسو غواړئ دا ټول ډیزاینونه دي. تاسو اوس دلته د خپل کارت دغه کیفیت غوره کړئ، په څومره کیفیت سره تاسو کارت غواړئ، دا کیفیت غواړئ، دا غواړئ، دا غواړئ. لکه دا ټول غټې غټې بینرې دي، تاسو دا وینئ. دا کارتونه شول، دې کې انځورونه هم لګېږي، د دې انځورونو لپاره ښه دی. دا کارتونه شول د تعلیم لپاره شو یا د ګاډو پارکینګ لپاره، داسې نور د هغو لپاره کارتونه شول. لکه غټ غونتې کې دي، بینر غونتې کې دي، دغه هم بینرې دي، تاسو دا وینئ، بلکې کارت نه دي، بینرې دي. او همدغه شان دغه هم بینرې دي، دا هم بینرې دي. او کارتونه تاسو دا وینئ، دا چې کوم دی دا بالکل فیسبوک لپاره دی، خو اصلا کې کارت لپاره هم ښې غوره او مناسب دغه کارت رانه اخیستی شئ. یعنې کارت تقریبا عموما د دې په اندازه وي، لکه دا چې تاسو وینئ د دې په اندازه وي. موږ به څه کوو؟ موږ به سی آل ووهو. دغه سترګې تاسو وینئ، سی آل. سی آل مو چې ووهل تاسو ته د هغې په مثل بالا ډوله کارتونه درکړي. تاسو دا وینئ، وینئ دومره ډېر کارتونه درکړي چې څومره یې تاسو غواړئ. او که نه تاسو دغه نه غواړئ، دغه ستاسو خوښ نه وي، لاندې چې نور راشئ نورې هم ډېرې دي، داسې نه ده چې یو دوه یا درې دي. اصلا کې کارتونه دغه دي، دغه دي او دغه دي. تاسو دا وینئ، دا شهادې لپاره چې کوم کارت جوړول غواړئ هغې دپاره داسې دي. دا د بزنس لپاره کاروبار بر فلکرین دي، تاسو دا وینئ، بزنس کارت تاسو دا وینئ، هر شي لپاره وینئ. مثلا موږ د بزنس لپاره اوس کوتو شوی، موږ د بزنس لپاره کارت غواړو، موږ به دغه تراشه دلته لیکلی دي بزنس کارت. برکې دا سرچ کوئ، بیا هم درته بزنس کارت چې ور سرچ کوئ بیا هم درته راځي. مثلا موږ دغه ډول کارتونه جوړوو. څه به کوو؟ سی آل. سی آل یعنې موږ ټول غواړو چې ټول وګورو چې څنګه دي. دا به ووهو، وینئ دا ټول ډولونه دي. کوم ډول کار چې تاسو غواړئ دا هر ډول تاسو تغییرولی هم شئ. هر شی چې پکې تغییروئ هر شی پکې تغییرولی شئ. معنا د انځور ورته تغییروئ یا پکې ډیزاین مو خوښ نه وي ډیزاین ته لږ څه نه څه تغییر ورکوئ. هر څه مو چې زړه غواړي هغه پکې کولی شئ. موږ به اوس داسې وکړو چې یو ډول کارت به تاسو ته وښیو چې څنګه جوړېږي. مثلا موږ یو کارت جوړوو په دغه ډیزاین. په دې ډیزاین مونږ کار جوړوو. څه به کوو؟ لومړي سر کې خپل نوم به ورکو. دغه ځای دی د دکان څه نوم چې وي موږ به دلته ورته ولیکو. په پښتو کې به موږ دا کار جوړ کړو څو خلکو ته معلومات وشي، پرې پوه ښه شو. مثلا موږ دلته لیکو د عطرو دکان پلورنځی. تاسو دا ولیدو؟ موږ دا ولیکل د عطرو پلورنځی او دغه ډیزاین زموږ خوښ نه دی. فونټ ورته بدلو. چېرته بدلېږي دغه ځای تاسو وینئ، دا فونټونه دي وموهل. لاندې راځو، دغه فونټ ګورو چې څنګه دی، ښه نه دی. دغه ګورو چې دا څنګه دی، دغه بالکل ښه دی، زموږ خوښ دی. معنا ده څه مو کړل وموهل. او لاندې بیا ورسره څه لیکو؟ د دکان د ملک څه نوم وي هغه ورسره لیکو، یا داسې نور څه چې زړه غواړي هغه ورسره لیکلی شئ. مثلا موږ ورسره لیکو عمر الحسیني، دا مو ورسره ولیکل. دې ته هم موږ غواړو فونټ بدل کړو. فونټ چېرته بدلېږي؟ دغه ځای دی فونټ، تاسو دا وینئ. راغلو دې دپاره مو دغه فونټ خوښ کړو. مثلا دغه هم وشو. اوس دا لیکل لږ غټوو. د کونج نه چې تاسو ونیسئ غټ یې کړئ او مناسب ځای ورته ولګوئ.
وشو ومو لیدو. اوس غواړو لوکیشن، دغه لوکیشن تاسو نه غواړئ بل شی ورته غواړئ هغه هم تاسو بدلولی شئ، هر شی پکې کولی شئ. مثلا د لوکیشن مونږ غواړو چې لوکیشن ورته بدل کړو، څه به کوو؟ دا لوکیشن ځای به ووهئ، تاسو ته مونږ ښایو. د لوکیشن ځای به ووهئ په برابرۍ، تاسو به دلته بیا ایډیټ لاندې چې کوم د کیبورډ نشان درکړی دغه دا به ووهئ. دلته مونږ اوس لیکو مثلا کابل، وبه لیکو پل خمري، دا مو ولیکل. فرض که دغه ځای دې ته هم موږ د ډیزاین بدلو، د لیکلو ډیزاین بیخي بدرنګ دی. مثلا دا ورته بدلو، څه به کوو؟ دې ډیزاین ته یې اچوو. دا ډیزاین زموږ خوښ دی، بالکل صحیح دی. او دا اوس په مابین کې لیکل شوی دی. تاسو غواړئ دا د سر ته راولئ، څه به کوئ؟ چې لږ دې طرف ته راشئ، دغه بي وینئ، دغه بي چې تاسو ووهئ او دغه ځای ووهئ، سر ته به لاړ شي. او که نه بل سر ته یې وځئ، دغه ووهئ، هر ځای کې چې ستاسو خوښ وي هلته لیکلی شئ. دلته مو ولیکل، خو اوس هم که تاسو فکر وکئ د کاف سر ټکی چې کوم دی هغه پټ شوی دی. څه به کوو؟ دغه لیکل به بیا ووهو. چې مو وهل دغه کټ سر نه دی، دا به سر ته راورسوئ. سر ته مو راورسولو نو د بل سر ته راغلو. کټ سر چې دې سر ته راورسوئ، تاسو به دلته دغه نشان ورکئ چې فاصله پیدا کړي، یعنې فاصله به ورکئ ډېره چې هر څومره ستاسو خوښه وه هغه به سر ته راورسېږي. د خپل موبایل نمبر ورکوئ، دغه دی، دغه ووهئ، بیا دلته لاندې تاسو دا وینئ ایډیټ ووهئ. موبایل نمبر چې هر څومره مو وي هغه داسې ورکئ، چې هر څومره نمبر تاسو ورکولو. فرض که دغه نمبر مونږ ورکړو چې هر شی وي صرف دومره وي تاسو ته د معلوماتو لپاره. بیا تاسو خپل ایمیل ورکول غواړئ، جیمیل ایمیل، هغه دلته ورکولی شئ. تاسو مثلا مونږ ورته لیکو الحسیني، جیمیل کې فاصله نه وي، دغه gmail.com دا مو ورولیکل. تاسو وینئ دا مثلا زموږ جیمیل شو. او بیا راځو ویب سایټ تاسو ورکوئ. ویب سایټ ستاسو کوم دغه دی، یا تاسو د ټویټر پاڼه لرئ د دکان په نوم، یا فیسبوک پاڼه لرئ، یا هر شي پاڼه لرئ، هغې لینک کاپي کئ او دلته یې ورکئ. تاسو چې دلته ورکئ مثلا www دا زموږ د ټویټر لینک دی، موږ دا ورکړو. غټ دی، غواړو لږ یې وړوکی کړو. څه به کوو؟ لومړي سر کې دا ټول یو ګروپ یې سره جوړ کړی، له دغه سر نه واخله، له دې څلورو نه یې ټول یو ګروپ جوړ کړی دی. موږ غواړو دغه له ګروپ نه جلا کړو، یعنې دا ټولو کې که ته ایډیټ کوئ ټولو کې ایډیټ کېږي. ګروپ نه چې جلا کوئ دغه ځای ووهئ، دا له ګروپ نه جلا شو. اوس دغه چې دی موږ په دې کې یوازې ایډیټ کول غواړو، لږ یې داسې سر ته راکاږو، سو په یو قطار کې ټول راشي. دغه دی، وشو، ومو لیدو. دغه هم ورنږدې کوو، ومو لیدو. دغه ټول مونږ ایډیټ کړل. چې وشول مثلا دغه کبل هم لږ را دې خوا کوو، سو لږ ښه راشي. د دې نورو ته هم ورته ډیزاین ورکوو، کوم ډیزاین چې مونږ ورکړی فونټ، د فونټ وهو، دا سایز دی، فونټ وهو. راځو هماغه ډیزاین ورکوو کوم چې مونږ لومړي یو ته ورکړی وو، دغه ډیزاین وینئ. که تاسو ټول فونټ چینج کول غواړئ، همدغه یو فونټ ورکوئ، څه به وکئ؟ چینج آل دغه ووهئ، بیا اوس به ټول چینج شي. ومو لیدل؟ ټول چینج شول، لاندې چې څومره ورسره ول هغه هم ورسره چینج شول. تاسو دا ولیدل؟ دا اسانه طریقه ده. ښه نو دا چې وشوه، اوس تاسې پاتې شوه لوګو ورته بدلوئ. لوګو باید تاسو سره په موبایل کې در سره وي، موبایل سکرین کې، موبایل چې کوم ګیلري ده په هغې کې تاسو سره خپله لوګو در سره وي، ښه ده. که نه وي در سره، تاسو فقط دلته د چپړکو انځور ور اچوئ، یا د عطرو انځور ور اچوئ، یا د بل شي انځور ور اچوئ. مثلا موږ د عطرونو کار جوړ کړی دی، موږ به دلته څه وکړو؟ دغه ځای به موږ ډیلیټ کړو، ختم به یې کړو. تاسو دا وینئ ډیلیټ، ومې وهلو ډیلیټ شو. لاندې چې کوم لیکل دي هغه د لا وي، هغې سره به وګورئ انشاءالله. بیا چې تاسې څه ور اضافه کوئ، دغه ځای به ووهئ، هر شی چې ور اضافه کوئ، کار ته چې هر شی ور اضافه کوئ، لیکل وي، انځور وي، لوګو وي، ډیزاین وي، رنګ وي، هر شی چې ور اضافه کوئ کوم ځای به ووهئ؟ دغه ځای به ووهئ، دغه ځای. دا مو ووهلو. اوس موږ څه ور اضافه کوو؟ که مو چېرته دا کارتونه دي، خیر، که تاسو چېرته کوم ډیزاین ور اضافه کولو، یا کوم خپل انسټاګرام داسې نور انځور ور اضافه کولو، هر شی چې ور اضافه کولو هغې ځای دغه دی. او که نه تاسو له ګیلرۍ نه کوم انځور ورته اضافه کولو هغې ځای بیا دغه دی. او که نه تاسو چېرته لیکل ور اضافه کولو هغې ځای دغه دی.
او دغه نور هم داسې ځایونه دي چې داسې پوره فایده یې نشته. موږ دغه ځای ته راځو او دلته سرچ کوو عطر مو سرچ کړل. وینئ اوس موږ غواړو موږ له دغه نه یو لوګو جوړه کړو. مثلا زموږ لوګو دغه ده، دغه زموږ د عطرو لوګو ده. دا مو وولو او دلته مو ولګولو مناسب ځای کې. او دلته هم د لوګو مطابق نوم ورسره لیکو. مثلا لیکو عطر، دا زموږ د لوګو نوم شو. فونټ ورته بدلوئ، همغه ځای فونټ ووهئ او دلته څه شو موږ چې کوم خوښ کړی و هغه فونټ دغه دی. وینئ او که تاسو دې ته انځور ور اضافه کولو هغه طریقه هم اوس درته ښایو. دغه ځای به ووهئ، همدغه ځای چې موږ درته وښولو دغه ځای نه هر شی ور اضافه کېږي. دا مو چې کله ووهلو ګیلرۍ انځورونو ته تاسو راشئ او که نه تاسو چېرته انځور په کوم ډیزاین کې ور اضافه کولو، لکه تاسې مثلا دا عطرونه موږ وهلي موږ له دغه ځای نه په شا ځو، په شا راغلو. تاسو غواړئ په دې ډیزاین کې انځور ور اضافه کړئ یا لاندې چې راشئ دلته نور هم ډېر ډیزاینونه دي. دغه دي دغه دوه ډوله ډیزاینونه دي. سی آل ووهئ، دغه هر ډول ډیزاین چې تاسو غواړئ ور اضافه یې کړئ هغه ور اضافه کولی شئ. تاسو دا وینئ هر ډول تاسو غواړئ په دې شکل کې تاسو ډیزاین ور اضافه کړئ، په هر شکل کې چې تاسو ډیزاین وغواړئ هغه ور اضافه کولی شئ. بالا ډیزاینونه دي. مثلا موږ د لؤلؤ یا مرجان چې دی د دې په ډیزاین موږ انځور ور اضافه کوو. چېرته ور اضافه کوو؟ دغه ځای کې موږ انځور ور اضافه کوو. څه به کوو چې هغه دا مو انځور ور اضافه کړو په مناسب ځای کې مو ولګولو، بیا به څه کوو؟ ریپلیس، دغه ځای به ووهو او تاسو ته به ګیلري راشي. موږ غواړو د دې سوان انځور ور اضافه کړو. ور اضافه مو کړو، تاسو ولیدو ورارمې تمین انځور مو هم ور اضافه کړو، دغه هم وشو. همدغه شان که هر شی تاسو ور اضافه کوئ، مثلا دلته دغه سامان تاسو ته کم ښکاري، تاسو غواړئ د واتساپ نمبر هم ور اضافه کړئ، څه به کوئ؟ همدغه ځای بیا ووهئ، دغه ځای ووهئ، همدغه ځای تاسو ته راغلو. دلته موږ انځورونو ته راغلي یو، د دې نه یو سټپ په شا لاړ شئ. دغه ځای باندې چې په شا لاړو موږ خپل زړه ځای ته لاړو. واتساپ ما سره نږدې شته چې دغه سی آل وهم تاسو لپاره ښیم. دلته به تاسو سرچ کوئ واتساپ، وګورئ واتساپ عربی کې مې سرچ کړو، په انګریزي کې هم سرچ کولی شئ. اصلا کې دغه اپ د انګریزي لپاره هم دی. مثلا موږ د واتساپ دغه سرچ کړو، غواړو دا ورته راواخلو، دغه لوګو دغه ډیزاین دغه مو ورته راواخیستو، وړوکی مې کړو او دلته مو ولګولو. فرض دلته چې موږ ولګولو، اوس د دې په برابرۍ موږ غواړو د واتساپ شمیره درج کړو. څه به کوو؟ همدغه ځای بیا ووهئ، دغه ځای د درج ځای دی. هر شی مو چې ور اضافه کولو هغه ځای به ووهئ. موږ دلته واتساپ ته راغلي، واتساپ نه موږ په شا ځو، څه به کوو؟ د کراس به ووهو، ومو وهلو، په شا راغلو. رښتیا مو خو لیکل ور اضافه کوو، لیکل دغه دی ټیکس. چې ټي مو وهل ټایپینګ، تاسو به دلته راشئ خپل د واتساپ نمبر چې ور اضافه کولو دغه ټول ډیزاینونه دي د لیکلو لپاره. په هر ډیزاین چې تاسو لیکل ور اضافه کول هغه ور اضافه کولی شئ. موږ مثلا اصلا دغه وهو، عام عادي ځای دی، صرف لیکل دي، هیڅ کوم ډیزاین ډول نه دی. څه به کوو؟ اوس دغه لیکل دي، موږ به دلته ایډیټ ووهو، ایډیټ مو ووهلو، دا مو ړنګ کړو. دلته موږ د واتساپ شمیره ور اضافه کوو، صفر دغه دغه هر شی مو چې ور اضافه کړو د واتساپ شمیره هغه مو ور اضافه کړه. اوس دغه شمیره موږ غواړو فونټ ورته بدل کړو. څه به کوو؟ فونټ ته به راشو، فونټ مو ووهلو، همغه ډیزاین به ورکړو کوم چې لاندې ورکړی دی. دا وشو، تاسو ته ولیدل. د کابل پل خمري چې کوم ډیزاین دی دغه هم باید بدل شي، ځکه چې دغه پکې یوازې ډیزاین دی چې د نورو په مثل نه دی، هغه هم د نورو په مثل شو. ومولیدو دغه نو ستاسو د کارت یو طرف جوړ شو. کارت دوه طرفونه لري، تاسو ورته پام کړی وي. بل طرف ته چې راشئ دغه موږ ور اضافه کړي وله، خیر بل طرف ته چې راشئ دلته هم همدغه ډول سامان لیکلی شئ، لکه همدغسې کارت جوړ کړئ. په انګریزي جوړوئ هغه به هم ښه وي، که نه تاسو بیا یې په پښتو جوړوئ هغه هم کومه خبره نشته. خو اکثره خلک یو طرف په پښتو جوړ کړي، بل طرف په انګریزي جوړ کړي یا په بله ژبه جوړ کړي. معنا ده چې دلته هم عینا هغه تعدیلات کولی شئ کوم تعدیلات مو چې په دې طرف کې وکړل. دغه وه د کارت د جوړولو طریقه. بیا حفظ کېږي څنګه؟ دغه د ډاونلوډ ځای به ووهئ، بر سر کې تاسو وینئ، دا مو ووهلو، تاسو ته به راشي سیو اس ایمیج، بیا سیو به ووهئ. تاسو ونه کتو معنا ده سیو به ووهئ. سیو مو چې ووهلو دا څپې څپې هلمند به درته پوره شي. تاسو بیا ګیلرۍ ته لاړ شئ، دلته به تاسو ته کارت موجود وي. دغه دی، دا د بیک سایډ دی چې موږ پکې دلته څه لیکلي نه ول، تاسو به پام کړی وي. دلته تاسو پکې خپل عینا همدغه معلومات، لکه دی یو طرف ته مخ سایډ او دی بیک سایډ دی وروستنی سایډ، دلته تاسو پکې عینا همدغه معلومات وړاندې کولی شئ کوم چې په دې طرف کې وړاندې کړي ول.
او یا تاسو په دې طرف کې د خپل د پلورنځي په اړه کوم تفصیلا معلومات وي هغه هم پکې وړاندې کولی شئ. طریقه موږ په دې دغه کې درته ښه وایو چې څنګه وړاندې کېږي، لیکل پکې څنګه اضافه کېږي او کوم څه چې ور اضافه کول هغه پکې څنګه کېږي. همدغه د کارت د جوړولو طریقه شاید تاسو زده کړې وي او دا یو ځل بیا هم درته وایم چې دین او بین اسلام ته ترې خدمت وکړئ او هیواد ته ترې خدمت وکړئ، خپل پښتو ملت قام ته ترې خدمت وکړئ. فسق او فجور ته ترې خدمت مه کوئ. که مو فسق او فجور ته ترې خدمت وکړو د قیامت پر ورځ موږ له تاسې بري او بېزاره یو. دا موږ بیا هم درته وایو، په هره ویډیو کې درته وایو. پرته له دې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ د ورته معلوماتو د ګرافیک ډیزاینینګ زده کړې لپاره، او همدغه شان زموږ د ټویټر پاڼه هم درسره فالو کړئ. هلته موږ هم د ګرافیک ډیزاینینګ نشروو او همدغه شان زموږ د ټلګرام ګروپ هم درسره جوین کړئ. هلته هم موږ ورته ګرافیک ډیزاینینګ نشروو چې تاسو په سایټ باندې وینئ. بس دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو. هغې پورې خدای سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.